د علم سره یو ګنټه خبرې کول د لسو کالو مطالعې نه هم غوره دي. د انسان غټ شناخت د هغې زبان دی. د ښو خبرو اورېدل بهترین عبادت دی. کله چې دلایل کمزوري شي، هومره په بحث کې د سختو الفاظو استعمال سوا شي. له بدو خبرو پرهیز وکړئ. بدې خبرې نه صرف په انسانانو بدې لګي، بلکې ځناور هم په بد زبانۍ خفه کیږي. بوډاتوب یو غټ مرض دی چې له دې مرض نه څوک هم نشي بچ کېدی. که د دنیاګۍ ژوند ډیر هم زیات شي، بیا هم کم دی. او که د دنیا نه څوک ډیره فایده هم واخلي، بیا هم کمه ده. لالچی انسان همیشه د دولت په زندان کې گرفتار وي. جهالت یو داسې بلا ده چې د ژوندي انسان نه مړ جوړوي. همیشه نرم اوسېدل پکار دي، ځکه چې نرمي مشکل ترین کار هم آسان کړي.